حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ راوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دوی کلمې دي دوی خدا سے ساده کلمې نه دي په ژبه یې ویل وسا دي خدا کلمې په ورځ د قیامت د نیکۍ پلیت ولدل بیا درنې دي د نیکۍ اعمال در درنې او یوازې دا خدایم نه ده چې د نیکۍ اعمال در درنې یا داسې کلمې دي په خوله کې بستاوي خو محبوبي به رب ته ثواب یې ډېر دی ګټه یې ډېره ده چې موږ تاسې عمل ته واچو او عمل ورباندې وکړو زموږ ستاسې په بدن کې به مې انقلاب راولي په معنویت کې به مو انقلاب راولي او په تصوف او تزکیه کې به مو انقلاب راولي یو عمل دا دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې څومره یې ډېره ډېره وایه چې څومره همیشه توب ورباندې کوي او هغومره د ثوابونه ډېر دي زموږ علما او مشایخ فرمایي علما ناست دي تصوف شروع کېږي د دغه ځایه څه یوه فله به ته راولاړېږې مسنونه اذکار هغه اذکار چې رحمت للعالمین بیان کړي دي هغه اذکار به وایه او هغه اذکارو کور به خپل بدن جوړوي کله چې مسنونه اذکار خلاص شول بیا نو ته تبحر کولی شي هغه اذکار په هغه مسنونه اذکارو کې یو ذکر ډېر ویلی شي خو مستحب اذکار هغه اذکار چې د فقهاو د خولې څخه موږ ته ثابت دي دا یو طرف ته دي او هغه اذکار چې د رسول صلی الله علیه وسلم ته راته ثابت دي دا بل طرف ته دي شیخ الاسلام امام ربانی رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي سل بدعات حسنه یو طرف ته دي خو یو سنت طریقه بل طرف ته ده سل بدعات حسنه وکړه دا یو طرف ته دي خو یو سنت طریقه په ځان کې راوله د سنت طریقې ثواب پر ډېر دی محبت یې پر ډېر دی دا چې ته په شواروز کې سل واره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایه هغه کلمې دي چې درته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا رب ته محبوب دي دا یو ګټه دوم هغه کلمې دي چې په ورځ د قیامت دي حسناتو کې دروندوالی راولي په ورځ د قیامت دي سبب او ذریعه به دې ګرځي چې ته ورباندې کامیابه راپورته سي په سپین مخ د حشرګاه میدان ته راسي دغه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا سل واره ووایه خو هغه ذکر چې نس نه یې ورباندې راغلی هغه لس زره واره ووایه دغه د سل واره ثواب ورباندې ډېر دی محبت یې ورباندې ډېر دی فضایل بې علماو ښه بیان کړي وي خو دا چې د نبي علیه الصلاة والسلام په یو حدیث عمل راځي د حدیث په تقاضا باندې ثواب او برکت تر نورو ګردو ډېر وي